لکه دا پرې د مانه دا وګوره لکه دا وګوره دا کرونا وایرس نه لکه هغه دی ولې نه یار دا خو دې خو ډېر خلک ووژل یاره او که نه ماسکونه هم غونډه اچولي دي وګوره لکه دې څومره حفاظت کوي یار او موږ والله زموږ د خلکو تاسې ګپ جوړ کړی او که نه یاره دا به څه کوي دا خو یار موږ هم پکار دي چې خلکو له هم ورکړو په خپل هم ماړه هغه خلک یې نه مني زه هم راځم چې پاس یو د خپلې محلې وایلر وړو د خپلې محله کې وګورځو ماړه څه خلک دا نه مني داسې ګپ چې ته دا وګوره او دیو پسې افواګانې کوي چې دا چل دی پلانې دی ډنګرې دی ماړه زه هم راځم د حجرې دا کار به پرېږدو موږ به دا کار به مخکې کړو د خپلې محلې وایي خبره وره زه رنګ کوم کس پرولي دا صحیح دی ته ورته وکړه چې څومره وسري به پرې راوړو نه والله خلکو تاسې ګپ جوړ کړی هلو السلام علیکم څنګه چل دی یار ماسکونه سره شته دا یار غونډ راولېږه حجرې ته یار صحیح ده صحیح ده زر راولېږه صحیح ده صحیح ده السلام علیکم صحیح رالیږي بس دا زه هم یو کس ورپسې لاړو څه کوو نه غیر رالیږي بس صحیح ده زه هم دا کارونه پرېږدو مړه ګیمونه ویمونه خپل مونځ او دس په خپل ټایم کې پیښ شو د خپلې محلې والو سره ټول پیښ شو نوره سلسلې کېږي صحیح ده شاپه یو دې ورکه واچوي دا یو څه واچو شاپه واچوه راځو چې ورشو نو دا به خلکو د ورشو هلکه موږ له دې یو بیا راکړه چې موږ هم واچوو چې خلک ووایي چې او دیم اچوو دا والي واچوې بس دوی داسې که د خپلې محلې نه شروع چې وکړې شو صحیح ده زه راپاسېږم راځه لکه دلته مو دلته مو زه راوروتو یم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلېږي موږ د کرونا وایرس په باره کې راغلي یو لاسونه به چا سره نه میلاوي صحیح ده ماسکونه سره شته نه دي زه ورکړه لکه کور کې څو کسان یې 12 روټۍ څه بندوبست شته نه دي هلکه ورکوله دا به و ماسکونه به واچوې کور کې به هم کسانو ته وګورو چې ماسکونه واچوې صحیح ده او لاسونه به په صابون وینځئ لس شل منټه بعد صحیح ده او 15 ټایمه لمونځ کوئ او کور کې ډېر کښېنئ او که بهر وځئ نو ماسکونه اچوئ صحیح ده زموږ نه ورځي صحیح ده د الله په امان راځه لکه دې خوا مخ راځه بل ورته مور واچي دې نه مور لکه دې ژبه مو ورکړو راځه موږ د کرونا وایرس په باره کې راغلي یو تاسو سره ماسکونه شته هلکه ماسک به ورکړه کور کې څو کسان یې خوراک څه بندوبست شته که نه دوکانونه بند دي او دا تاسو له موږ دې دپاره درکړو چې تاسو د وایرس نه ځان حفاظت کې وساتئ دا به ته واچوې کور کې به م واچوې صحیح ده او لاسونه به په صابون وینځئ صحیح ده د 6 منټه بعد او 15 وخته لمونځ کوه صحیح ده صحیح ده دا ورشه صحیح ده دا ورشه راځه خو دا خو کسان شته ورېږه لکه د لار نم را روان دي دوی له السلام علیکم څنګه یې خیر دی کوم خوا دی چې روډ ته ورسو روډ باندې څه کوې ظالم ستاسو دپاره حکومت لارې بندې کړي دي دا دې دپاره بندې کړي چې تاسو کورونو کې کښېنئ تاسو صحت دپاره یې دا کړي دي او تاسو بیا هم بار ګرځئ ماسکونه هم ولې نه دي اچولي هلکه ماسکونه ولې ورکړه دا واله دله خو ورکړه او خوراک ته سره څه شته که نه ښه صحیح دی زه ورکړم ولې یو ډبې ولې ورکړه او ګوره دا ماسکونه واچوه شا به واچوې تاسو بار مو دې دوکانونه بند دي ښه کور ته ځان رسوې ښه وګوره څونه مزه کوي دې سره به ستاسو صحت هم ښېږي داسې چل دی لاسونه به په صابون باندې وینځئ 10 منټه بعد 6 منټه بعد به لاسونه په صابون سره وینځئ ته شابې ځئ کارونه بیا کې اوس ځان کور ته ورسوې ځان تاسو به څه کار وي مړه ځئ ورشي شابې مړه والله به څه کوې اوس حکومت د دې د ښې دپاره هغه کارونه کوي او دوی هسې دغه هلکه سیکل ور روان دلې اشاره ورکړم دلې او که نه دلې به مو ورسو ورکړو اشاره ورکړه
کوم خوا روان یې؟ یاره بازار ته تللی یم دوکانونه بند دي غونډه د خوراک مساکاته خو ملیو نه شو نو بازار تا ته پته نه چې بازار بند دی ورکړه هلکه او ماسک سره شته نه که نه ماسک ماسک مو څو کسان یې ټول کې ټول کې څلور کسان ورکړه ولې ماسکونه دا ټوله پته یې ولې ورکړه دا ولې به ټول د ورکوي شو ګاونډیان نه هم ورکوي لارې کې اواز ته واچو اواز ته واچو واجب دی یو وګوره څونه مزه کوي تاسو داسې ګپ جوړ کړی دی او لاسونه په صابون مینځئ او پنځه وخته موس کوه خپله صحیح ده او دونه بار مه روځه ښه صحیح ده راځئ لکه چې حجرې ته ورشو صحیح نور ماسکونه هم نشته بس دوکاندار نه به دغه راوړي صحیح ده زه راځم دا زموږ چې سوا سوا هم سره وو هلکه خبره وره یار موږ چې ماسکونه ویشلي خلکو له مړ کړي وو که نه هغې خو پې عمل کړی دی ها که نه یاره تر اوسه پورې یو کیس هم دی راغلی دا خو صحیح ده چې کوم ځای ګوري بس نیټه نیږي کوم ځای ګوري دوه درې کسه به دې بوځي دوه درې کسو بس د مرض راوځي او که نه زموږ دا خله چې خلکو لږ دغه وکړو که نه عمل یې پرې وکړو. عمل یې وکړو کسان خدای راغه وره چې داسې وو لکه دا محلي وایي هغه دي که نه السلام علیکم وعلیکم السلام. تاسو چې دا موږ له کوم ماسکونه راکړي وو د دې د وجې زموږ دا کوم معاشره چې دا ټوله بهتره شوې ده او دا ټول باید ختم شوي دي دې ټولو کریډټ تاسو ته ځي هغه زموږ فرض دی چې موږ خپل فرض ادا کوو او تاسو زموږ دا ماسکونه او دا وغیره د خوراک دا سامان هم درکړو دا هم د دې لپاره درکړو چې زموږ دا محله ټوله بچ شي د کرونا وایرس نه او موږ خپل فرض ادا کوو به دغه شان نورو خلکو ته هم ووایې چې دا دومره سهولت دي لاسونه په صابون دي لاسونه به نه میلاوئ یو بل سره تاسو ورسره چې نورو محلو وایي چې نورو محلو دا چې موږ لږې لږې دا خبرې مخکې به ورسوو نو داسې به ټول د دې ذمهوارانه بچ شي بس اوس خیال ساتئ خپل لمونځ پنځه وخته کوئ अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, मैं चाइना से आपसे मुखातिब हूँ। मैं पिछले 3 साल से रोज़गार के सिलसिले में बीजिंग में मुकीम हूँ। कोरोना वायरस के आउटब्रेक से लेकर उसके खात्मे तक मैं यहाँ मौजूद रही। वो एहतियाती तदाबीर जिन पर अमल करके चाइना ने कोरोना पे काबू पाया, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे स्टे करें, सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। नंबर 2, अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर्स यूज़ करें। नंबर 3, गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। नंबर 4, सोने की कोशिश करिए उन औकात में जब आप फारिग हैं, क्योंकि सोने से इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। मेरी दुआ है इन एहतियाती तदाबीर पे जिस तरह अमल करके चाइना ने काबू पाया, पाकिस्तानी कौम भी आपस में ताउन करे और इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करके कोरोना का मुकाबला करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।